سم مې د په خدای پاټک به سپین بیرغ درته درو دا مو د افغانانو دپاره څه نه ویلې په والله کم پرېږدو له امو تر اباسینه یوه خاوره یوه پاکستان ته د جنرال موبین خبرداری څنګه چې مو کرکټ درنه وګټه دغسې به اټک هم درنه وګټو. ویډیو تر اخره وګورئ او پاکستان ته د جنرال موبین توندو څرګندونو نه خبر شئ. جنرال موبین چې په دې ورځو کې تورخم کې هیواد ته راستنېدونکو افغانانو سره ویني او هغوی سره مرستې کوي، ځای ځای یې له هغوی سره ویډیوګانې هم کړي دي. موبین په یوه ویډیو کې په پاکستان کې د پښتنو په سیاسي مشرانو نیوکې کوي او وایي چې ځانونه یې ورک کړي دي او د پښتنو په دې سخت حالت یې خاموشي اختیار کړې ده. جنرال موبین په یاده ویډیو کې قسم خوري او وایي چې تر اوسه خو پاکستان کې افغان کډوال مشت و ځکه دوی هلته جنګ نه کوو، خو اوس دا ستونزه هم نشته او لکه څنګه چې مو له پاکستانه کرکټ وګټلو دغسې به اټک هم ترې وګټو. موبین پاکستان ته په خطاب کې وایي چې صبر وکړه چې لږ موږ درته برابر شو نو داسې ګوزارونه به درکړو چې سکاټ میلر به مو ورباندې هیر شي. هغه وایي چې له پاکستانه اټوم بم اوبو وړی دی، پیسې ترې IMF وړي دي او افغانان هم ترې افغانستان ته راغلل، نو څه ورسره پاتې نه دي. سم مې د په خدای پاټک به سپین بیرغ درته درو دا مو د افغانانو دپاره څه نه ویلې په والله کم پرېږدو له امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه دا زمونږ عزم ده، دا مو اراده ده. اوس چې هغه ترې لاړه اټک مونږ ته څه مسله نه ده، څنګه هم چې کرکټ درنه وګټه دغسې به اټک درنه ګټو انشاءالله. نر پښتون ورک ده، غاکساری میلو ولی خان ورک ده، نشنلیان هغه بل ګوګوی ورک ده چې د پښتو خبرې کولې، د افغانیت خبرې کولې، د لار او بار خبرې کولې. دا ولاکه یا د لارې یا د بارې مونږ د روان یو. کاکړ صاحب بیا درته وایم ډېر ښه دې وکړه، ښه فیصله دې وکړله چې زمونږ له خاورې نه د زمونږ افغانان راوشړل. اوس هغه خاوره زمونږ ده، زمونږ د افغانان پرې پراته وو. اوس چې هغه ترې لاړه اټک مونږ ته څه مسله نه ده، څنګه هم چې کرکټ درنه وګټه دغسې به اټک درنه ګټو انشاءالله. سلام علیکم. اراده ده لږ درته په قرار شو، لږ درته په قرار شو، داسې ګزارونه درکړو چې سکاټ میلر مو له یاده ووځي. ایټم بم یې سیلاب وړی ده، لاب وړی ده، پیسې IMF وړي دي، افغانان ته دلته راغله، دوی ته پاتې شی دي. ټیپر منسټر معلم ته شی وایي ټیچر او ټیچر ټماټر ټول ټر او پر دي.